اوچتم هر چاله جواب نه ورکوم د هر چا څه خبرې نه کوم هر چاله خپل ټیم نه ورکوم وای ځان دې مشهور کو نو دا منی دا خدار چا د وس کار نه دی سلامونه د څو ډیرو خلکو فیسبوک استا فیسبوک نه ته ځان مشهور ک کنه ستاسو ما ایډي در سره د خیال دی سلامونه ورور څنګه اوس خو را سکینه مخامخ را سکینه خو صحیح را سکینه خو صحیح نه برابر کینه غب شپ لراغلیو اچھا پړه کې څه شک را نشي پوه شي دا موږ دلته غپ لګاو نو غصې موسې نه کو دا ماته ولي قاری کې دا زما ورونه دي صحیح ده په ما باندې هغه خلک خپکیږي چې کوم ماته وي تیزه خبره مکه وګوره دا زما ګولې دی دوايانې دار څه زخورم صحیح ده والله په ما بس خپل گاډي راولي او ماته وي چې ته ټینشن دماغ له مور کو صحیح ده سوجونه مکو ستا کارونه بوې من کو ماته هغه خلک قاریږي صحیح ده چې کوم په ما خپکیږي صحیح ده که زما مینوال دي زما ویډیوګانې ګوري دا زما ورونه دي صحیح شو الحمدلله وای دوست هغه ده کنه وای چې همیشه د پاره دی خندای کنه نو داري دشمن دی او چې کله دی جړای او کله دی خندای نو داري دوست دی پوه شوي منګ پار سمان دی پویګو دا کم خلک چې منګ ته لیونی وای تاسو زما سره شاګردي وکئ زه تاسو له علاج وکم د دماغ او د کمپیوټر سافټویر د اپډیټ کم پوه شوي وای دوست هغه چې په سخته کې پکار شي دا نن سبا چې زما سره دیو ناستي ګنن دا زما ورونه دي پوه شوي د راحت یاران زما ډیر زیات تاسو به زما سره لیدو په ویډیوګانو کې بناستو لالا قسم تاسو لیدنه زما په ویډیوګانو کې زما سره دنن لس شل ورځې مخکې په ویډیوګانو کې څوک را سناستو تاسو ته پته نه خو چې کله پوه شو چې بس د حالات ختم شونو ختم زه خپل دوست هم پیژنم او دشمن هم پیژنم الحمدلله علامه بال لري بقایا زبرت دا ویم کنه چې زه په دې دیره کې ناسم زما دی په خدای باندې قسمی چې دیو مال دونه عزت را کو چې دونه عزت ز قابل نوم خو زبرتم دا ویم چې بیا مې دیم په الله قسمی چې زمونږ ینم شریک ده مونږ د یو خاندان خلک یو دیو د مومندو دی زه خپل نه منی کوم ان شاء الله ینه د نه منی کوم نستانه او نه خپل مشرور نه بل مامانه صحیح ده او مومندیان خو زما سیم ډیر زیات مرګري پیښ شوي او مرګري مې دي او استاد په سر باندې ګوره زر صابر مومنم احترام کوم ولې د مومندو دی صابر کوم ما په سیار صدقه کې زاغله جواب نه ورکوم پیښ شوي ویډیو 524 کسانو ته خطا ای لاف یو مننه خوشاله اوسئ ته ما خامخ کېږي زه دې نه پرېږدم نه شرنګ به دې راو هالا دې سړي ته دې خیال دی دا ځان سیټ ټکوي ځان سیریس که په قار شه نه په قارې کې من ټول کمنټسونه صدام را سناسته کمنټسونه څنګه دي صحیح نه دي والله ټول دونه ښکلي کمنټس کوي سلامونه سید مدد ابا نه او کلونجي را سپرته دارا نه غصې موسې پکې نشتي لاله دې ته ګوره دا کلونجي څه کپ لګوس دا جوس جوړوم دا جوس برابر ورو چې به ذکر چې باندې ورل کچې چې ورسته دا مې ته صرف خو چې منګه خلک برداشت کوي کو نه برداشت کوي ونه غزل جوس جوړ کما پوه شوي واو په مومندو کې به ان شاء الله زما لکه ډیر تګ راتګ زیات ولی چې د میډیا نه بغیر پکې زما ورونه او دوستان دي نور خو په غونډ پاکستان کې تاسو وروره سو کوی چې لیونه دی ته په خپل دا ویډیوګانې وګوره کنه سم مسله ده یارو هیڅ نشتی ټپی وایو شیرونه وایي خنداګانې کوي کنځلې مه کوه نور وروره الله دې آباد لره وروره نه کنځلې نه کوو کنځلې د غلط سړي کار دی آباد سید سلامونه وعلیکم سلام مال دا خلک د کنځلو اجازت نه راکوي خپل پلار خپل دوستان خپل وروڼه زما سره بل یو ورور ناسته زه ته مخامخ کوم سم ګلاب دی بیګا او تاسو لیدلی مې خو ماشاءالله به وایي
سړی قار پرېښی دی قار حاجي په قار شه صدام ته یا ماما ته شیر محمد مسافر قار پرېښی دی سلامونه آباد سے امین ہائے جی وعلیکم السلام واو وایم کنا کاچو الکه زمونږ د کاچو یم محلې زه خپل محلې نه نوم بدلوم پیرا په کاچو ماچو کې دی نه یم اورې جماعت هم یو دی خو زه خپل علاقې له نوم ږدم سید آباد کالونی ځانه سړک مې دی لاله خفه کېږئ ونه زما ورونه یې ځانه سړک مې دی او ځانه مې خپله محله ده خپل کورونه مې دي نو زه به انشاءالله خپل ځای له نوم ږدم سید آباد کالونی صحیح ده علامه آباد لرئ انشاءالله هغې دپاره زه بوټ جوړوم او ژوندی اوسې آباد اوسې زه به انشاءالله خپل ځای له نوم بدلوم که د غونډو خلکو راڅه خوښ خو صحیح ده که نه زما کور ته چې کوم سړک تاو شوی دی پاک ځای کې به بورډ لګېدلی په بره چې زما څونه ګاونډ دی محله ده زما او زما د محلې باغ په نوم وي او زما د ګاونډ سلامونه وعلیکم سلامونه هائی ټو آبادو سے سلام وعلیکم سلام صدام په غم کې دی نه 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 صدام زما ورور دی والله قسم یې په خدای مې دې قسم یې هیڅ هم نشتی مونږ ورونه یو والله بس د الله په نوم باندې م یقین نه کوئ نو بیا به تاسو دغه کوئ ډېر ښه مخ ته دی آبادو سې وروره دا زما دا ډوکې مات دی دا په وړوکوالي کوی ته ولیدلی ورانو شیطانه علامات دي سلام علیکم وروره وعلیکم سلام کم ملګری په کال راځئ راځئ نور احساس په سوی په کور کې د کینې او مونځ او دستې کوي اورې او د خپل مور او پلار په خپورې چاپي کوي او بس ښکلې زندګي دې تېروي مونږ در سره یو آباد اوسې ویډیو شیر کوي ملګرو دا دلګان چې دی نو زما ویډیو خرابوي سلامونه وعلیکم سلام کومه خلک چې زما په عزت خفه کېده که نه نو والله چې هغو ما ته ډېرې ښې خبرې وکړې هغه زه کېنولم ما له تسلي راکړه ما له ډاډ زما سره کېناسته په ما پسې راله زه یې راوستم تاسو ټولو خلکو ولیده پوه شوې وای سمه ده آباد اوسې وای کال وکړه تا راپسې اوس سپي رالیږل سپي تا پېژنم خوشحاله اوسې مننه زه په کال درځم راشه وروره وختي راپسې سپي رالیږل اوس وای کال وکړه دا کمپیوټر دی زه چې یو پیر سړی وینم کمپیوټر ته وختې په دې باندې موږ دا ډش هسې خو نه دی لګولی زبردست میسج آباد اوسې وروره زه به دغه خلکو سره په کال باندې خبرې کوم چې کوم صحیح کمنټس کوي ویډیو شیر کوي لایک کوي صحیح خبرې کوي اخلاق یې پکې تربیت یې شوی وعلیکم السلام وروره شور کوي کوي دی به مونږ ګپ شپ له راغلي یو وینن ډېر خوشحاله یم آباد اوسې وروره ایبا نه نه
سوی چې لکه دا سړی را ونیسه سلام جواب راکړه وعلیکم السلام السلام علیکم ورورا ورورا تیاره کې ناستې हेलो अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام څنګه ورورا خی برابرې الله سید ولی شاته خی برابرې خیریتونه دې ورور موږ خو په کال باندې مرالو نه چې کوم ورور کال میلی کوي کنه نو هغه دې چل کوي سیدا هغه بیا تیار اوسېږي زه خو کال کوم چې ته دې پراته مونږ دا پته نه وای یاره بس دیو جو بس پتا بس دا یو راځي بس په دیو جو استفاده مکان می ته وځي څنګه یې خی خیر دې الحمدلله وخت تیری تاسو الحمدلله خیر دی یاره ستا په سبا یاره ماته یو کس کانزل کړي یاره تا د پته شته را بس صبح وای تا ولار سولې دو او ورته ولته څنګه یې خی الله دې خیر کړي ورا چې روسته نشي خان نمړه ورسته گیر زمنګ په گاډي کې نه همیشه د پاره منګ چې لګاو نو اکثر چې د زینه پاسو الحمدلله نو سپیشلتا پوري او ان شاء الله بس تقریبا موږ یو 30 40 کسان دیوالان تاسو سره یو خان زنده بس په کومه خاور یې بس ریاض کې په ریاض کې علامه بال لري اوري خوشاله اوسه بس دواګانې راته کوي دواګانې مرته کوي بس ان شاء الله دواګانې راته کوي ان شاء الله الله پاک دې در نصیب کړي او څنګه چې له فاونډیشن والا له 10 روپۍ وسته دینه پسم لګي نه نه مړه دا ولا خو نه دی ګویا څنګه دا روپۍ دی ګویا بالکل مکمل پابندی په ولګوي صحیح ده خپل روپۍ په خپل جیبونو کې سنبال کړي دا باندې مکمل پابندی ده مړه تا ته به زه دا یوه خبره وکړم که نه ښه دا یوه خبره به ته زه وکړم چې نن زما صحت ما ته یاد شو که نه چې ما وکړه د پاکستان خدمت کړی نو دا سبا له تا ته م یادوي بل مسافر ته م یادوي نه بالکل یاره مننه زه خو ډېر زیات سپورټ کوم یاره سید ولی شاه یاره بل دا افغاني د ډېرې ښکلې خبرې وکړې یاره دغه زړې ویډیوګانې دي او ما خو خپل ځاني وروره چې زه د خپلو خلکو بې عزته کړم ما افغانستان او پاکستان دواړه زنده‌باد اورې د خرابو خلکو په لاین کې به نور نه راځو بس انشاءالله مړه افغان اساس کړي دا خو زموږ زاړه ریکارډونه دي مړه د 1965 نه نه هغه نوی وه هغه لای وه نوی وه دا خلکو پیجونه اساس کړي زړې ویډیوګانې رالي ښه دا زړې ویډیوګانې شیر کوي وروره نوی ما چې دی تقریبا 14 ورځ ده چې په فیسبوک کې افغانستان او پاکستان دواړه زنده‌باد او په ټیک ټاک کې چې دی تقریبا میاشت ونیمه شوه چې ما ویډیوګانې کړې مړه زه بس الله دې خیر کړي خو چې خپل خبرې نه وروسته نه شي صحیح ده انشاءالله موږ څه په اوږه ولاړ یو علامه بال لري مړه وروسته ګیر پکې نشته اورې خوشحاله اوسئ او د ډاډ راکول یو جهان مننه او زه به نور ملګرو له ټیم ورکوم ډېر ملګري انتظار کوي صحیح ده صحیح ده ستاسو ټیم راکول ډېره زیاته مننه ده یار او آباد اوسئ ورور نوم دې څه دی د کومې علاقې دا سوال خو راته وکړه که نه چې زه پوه شي ملګري نوم مې رشید دی او یم ردي ده صحیح شوه خوشحاله اوسئ په دیر کې د کوم ځای بدیر کې خاص سمارباغ سمارباغ د سمارباغ ګلونه
صحیح شو الله مبال لري ان شاء الله بیا به ټیم درکو نور مرګر له ټیم درکو چې نه صحیح دی وکړه نه بیر صحیح شو اسنه خپل کم مرګر الکه چې کم سړی وای کال وکه تیار کینا مننه ماشاءالله نن خلک ټول خولي کمنټسونه کوي خبري وعلیکم السلام راځي وعلیکم السلام دا خو زمون خپل پروګرام دی لاله تا ټیک ټاک آیډي السلام علیکم رورا تور تیار کړه اوري ار پورتونه وای زما پایډای باندې مرګرو بس تاسو چلو کوي کنه چې زما ویډیو ما ختم کړه تاسو ته دغه مخامخ کاری تاسو زما سپورټ نه کوئ السلام علیکم رورا وعلیکم السلام سید ولی شاه جوړه خیر دی رورا تاسو ښه خیر د شکر دی ستا تصویر ولې نه ښکاره کوي دا پایډای باندې رپورټونه وای زه تاسو ته هم شیر کوي کمنټس وکړئ نو تاسو نه کوئ او څنګه یې جوړه په خیر یې الحمدلله او نن دا کمنټونه څومره ښکلي دي دا در معلومیږي ولې الحمدلله بالکل او دا ګوره دا ښکنځل چې پکې نه وي هر سړی به ښه کمنټ کوي ښه بالکل اوس پکې هم څه داسې خلک شته خو جانې د هغو ته موږ نه ګورو موږ به ښو خلکو ته ګورو او خو بس زما دا یو وصیت دی درته ښه چې هر څوک هر څه وایي بس د چا خبرې د غوږ مه نیسه او خپلې ویډیوګانې کوه موږ دې سپورټ کوو چې هر څوک هر څه وایي ښکنځل کوي غوږ مه ورته نیسه دا ټول د خر بچیان دي هسې په سړي باندې چپه ښکنځل کوي نه دا خو زموږ جګړه راغله او داسې وشو 4 کاله موږ دا جنګ کړی صحیح ده دا خبره د عزت او موږ لیوني نه یو نه پاګلان یو چې برناقه چاته کنځلې کوو او انشاءالله آینده دپاره موږ داسې خلکو له جواب نه ورکو بیا مشهورېږي بس هغو ته هم معافي وکړه الله به تا معاف کړي ښه په ښکنځلو باندې هېڅ هم نه کېږي که ته به هغو پسې وایې هغه په تا پسې وایي د هغه نوم د ذیشان ورورا اچھا مې چې د پلار نه معافي غوښتله د هغه نوم د ذیشان او هغه مې معاف کړی دی او دا نور مې چې سر یې کونې نه یې کړ نو نه یې معاف کوم خیر تا ته به الله معافي وکړي نه دی ته دې ته معافي وکړه الله به تا ته معافي وکړي ښه خو بس ښکنځل چاته مه کوه که هر څوک هر څه وایي ښکنځل مه ورته کوه ښکنځل د کنځلو دغه څه کوو کنځلې نه کوو کنځلې د بد اخلاقه خلکو کار دی صحیح د بې حیثیته سړي کار دی دغه نه کوو خو دا ټول خلک به ستا سپورټ کوي دا آسان کار دی چې زه اوس خپله ځانه برناقه سړی معاف کړم او ټول خلک به ستا سپورټ کوي بس چې لایب راځې چپ بدې رجې مو پکې وایه چې کسه چا پسې خبره مه کوه خپل لایب راځه موږ ټوله ستا ملګري یو صحیح ده مخکې که زه ښه وم او که نه اوس به زه تاسو ته ګورم او خال پاس به استعمالوم خپلو ملګرو ته خپلو یارانو دوستانو ته خپلو مشرانو ته اوس خو زه څه ویم نو دا خلک علیمان نه پرېږدي سبا له بیا زما په پلار پورې خنداګانې کړي او بس نو غوزوم دغه درته وایم دا خلک خپل پیجونه چلوي وایي خلک لایکونه راکوي کمنټونه راکوي چې دې هر څنګه ویډیو وکړي و بس کون مې ودان الله مې عزت وکړه او باره به په خپله ذلیله شي باره به بند کړي
همدغه شان مې زما وروره په کوم ځای کې په کومه خاوره وروره نور مرګرو له ټیم ورکو کوټې چمن کې یم کوټې چمن څه ها ماشاءالله الله ما با ساتي زمونږ ورونه ودانو سه او زه نور مرګرو له ټیم ورکوم صحیح ده کور ودان الله دې اجازه وکړي د ملګري ویده دي بس زما دا یوه خبره ده هېڅ کله دې بیا ښکنځل ونه کړې صحیح ده هېڅ چا ته هم مه کوه چې ستا دښمن یې را ښکنځل مه ورته کوه موږ دې ملګري یو صحیح ده صحیح ده انشاءالله ټیک دی نه به ډېر کوو کور انشاءالله ودان نه به کوو صحیح ده ډېره مهرباني کور ودان ډېره مهرباني آباد اوسئ بل کوم ملګری راځئ کال مې ولیکئ دا ویډیو شیر کړئ چې زما را شکل ښکاره شي مړه ورورجانه کال شه ورور الریډي کېنه کال مې ته میلاو کړی دی میلاو درته نه شو اوس پکې ته نه ښکاري کمنټس ته ګوره څنګه دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه وروره ښی سره ستاسو وروره څنګه یې ښی شکر د الله فضل خپله لوی ستاسو طرف څخه زه خوشحاله یاست مخ مې نه راته ښکاري دا خلک رپورټونه وایي مړه لایف شیر کړي چې زما مخ ښکاره شي کمنټس پې وکړئ ښه نو بس استاد دا لایف تا د څه وجې د څه باره کې دی جوړ کړی دا حال یې ماته راکړه وروره څنګه یې ښی برابر د حال پوښتنه دغه ده چې ته څنګه او زه څنګه یم او ښی برابر بس نورې څه نشتي بس شکر د الله فضل ما بیان کوم مقصد کوم څه به لري دا استاد زه بس خالي د کوم ځای د کوم هغه یې لایف باید سړی جوړوي په یو هغه یې جوړ کړي نیت راغلی و چې کوم خلک زمونږ سره سپورټ کوي کوم خلک زمونږ سره محبت کوي چې موږ یې ځان سره په سکرین باندې مخامخ کړو او خبرې ورسره وکړو ته د کوم ځای زه بس یم افغان یم فی الحال په کابل کې اوسېږم پوه شوې الله دې آباد لره او خوشحاله اوسي کوم میسج نړۍ ته پرېږدي موږ ته پرېږدي بس میسج دا د ټولو ملګرو ته مې د زړه له تله سلام کوه نور تاسو د ښه وخت غواړم ښه وخت ولرئ دلته ملګري ویده دي ما چې دا استاد سره کار شو چې د څه باره کې لاین جوړ کړی د څه حالات چې څه ګډې وډې دي افغانستان او پاکستان دواړه زنده‌باد سعید او ملګري د خوبه مه وباسه صحیح شوه زنده‌باد پاکستان خو زموږ افغانستان را تباه کړو دا خیر ده مشکل نشته دی دا خو ستاسو نیتونه خراب دي مړه پاکستان چې افغانستان تباه کوي نو پاګل چې ډېک جزونه درلېږېدله غنم یې درولېږل وړی درولېږل وریجې درولېږلې خو تاسو چې دی ښه نه یې بد یې نه یې زموږ نیتونه څنګه خراب دي خو اوس په تاسو باندې هم دا حال راغلی ده څنګه چې په موږ باندې راغلی ستاسو باندې اوس هم دا حال په تا باندې دغه حال راغلی دی چې ستاسو دا نیت د قیامته پورې به ازاد نه شئ اورئ د قیامته پورې به تاسو ښه نه شئ چې نیتونه هم سم کړی موږ باندې خو راغلی الحمدلله بلکل خوشحاله یو دا حالات خو اوس هم په تاسو راغلي ښه الحمدلله بلکل خوشحاله یو دا حالات په څنګه چل کېږي دا حالات لکه څنګه چې زمونږ بابا هغه څه هم په تاسو کې داسې ګډوډي هم داسې حالات هم په تاسو کې راځي وایي هغه متل د پښتو کې وایي روان مشر به زه جوړېږم ستاره روان مشر به زه جوړېږم کوشش سپیا ستاره روان مشر زه جوړېږم دا مو لیدو د خولې ته وګوره په کور کې ډوډۍ درک لګي ته د افغانستان خبرې کې السلام علیکم ورو وعلیکم السلام څنګه خیر ورو برابر یې ما شازیب خبرې کومه تاسو چې ما خبرې کړې وې پېښور یم آباد اوسئ
څنګه ښه زه وپېژندلم هغه توجه عالمه زمونږ تاسو چې ما خبرې کړې وي زنده باز علامه بال لري زه خو وروره توجه والا شاګردان خو زما سره ډېر رابطه کوي الله هم قدر وکړو زه به درته رښتیا وایم دروغ نه یم په کمپیوټر کې مې نه یې وروره زه خبره کوم زه خو ډېر سپورټ کوم دی صحیح ده سیدولي شاه والله موږ د باندې فخر کوو ماشاءالله ستاره سونډي نظر شم اورې د زلفانو نه امین ماشاءالله ما خو تاسو ته کال کړی و که نه په هغه ورځ باندې هغه تاسو ته یاد یي هغه ما تاسو ته کال کړی مو په وټساپ او تاسو ما ته ویلو د هغې په باره کې چې دا ویډیو مې کړو که وکئ زه تقریبا او باقیمن خو زما څخه خو ډېر شاګردان د هغوی په رابطه کې دي که نه اوس هم وپېژندم که نه شازیب و شازیب علامه بال لرئ زموږ د سر ګلونه یې دواګانې راته کوئ او که نه تاسو لپاره خو ما خطونه کړي خو تاسو ته یادي تاسو ته ما ویلي مو که نه زنده باز قاری محمد قاسم صاحب پیژنئ او پیژنه ما موږ سره مدرسې کې دی په 400 کې ماشاءالله زما ورور دی او ښه او تاسو ګوره تاسو یو پیره چې هغه توجه خبره کومه تاسو یو پیره توجه والا بس ویډیو ورکړه که نه دا وخت نه بس تاسو لکه زه سپورټ کوم اورئ او ډېر خوښ مې یې پوه شوې که نه علامه باد ساتئ چې موږ په خپل عالمانو باندې ننګ ونه کړو نو په چا به کوو زموږ عالمان چې دي نو او پېښور کې څه خبره مې ګورې موږ ته وایې موږ به ورته ذموار یو ښه چې څه خبره مې ګورې ما ته صرف په مدرسه کې دواګانې کوئ ختمونه راله کوئ ما له مسافرو له زما مینهوالو له خامخا زمونږ ورور یې ماشاءالله چې د الله په دین کې برکت نه وي نو ستاسو دا چهرې وګورئ ماشاءالله دا د الله د دین برکت ستاسو د مشرانو دواګانې دي چې بس علامه باد ساتئ والله موږ ستاسو د دواګانو محتاج یو موږ په دواګانو کې یاد لرئ ما او زما ملګري چې خدای پاک ټول مسافر په امن کې وساتي انشاءالله تاسو ابو سره ملاویږم زه به انشاءالله درته ښه څه ډېر خوښ مې ستاسو انشاءالله په واتساپ پر راشي زه به د حاجي نمبر درکړم د خیره څه صحیح شو مشکل نشته زه تاسو ته چې لایو نه ختم تاسو ته بیا کال کوم په واتساپ صحیح ده سیدولي شاه او زما نوم شازیب دی دا یاد ساته زه هغه یم صحیح ده صحیح ده سید پیغام شه صحیح ده او الله دې خوشاله ساته او الله دې د هر مصیبت او د آفت نه وساته امین زما په دې یختو خلک تنقید کوي ستاره سړی تا غټی کړی او دا مګ ټیکلی دي کنه سوال کوم زما په دې یختو من وای دا خینی دي دا مړه دا په صدارت کې تاسو صدارت نه دی وای څه خبرې نه وای راته زه د یختو مبارکي زه خدا وایم چې زما د خوب نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یخته مخې ته وروسته یو شانتي او په څه وخت کې اوږدم پرې خو چې په اوږو پراته لکه څنګه چې ستاسو دا دي نو ډېر خلک وایي دا یخته چې دي نو دا دي لکه په غلط الفاظ کې یادوي آیا د یختو مبارکي ته څه ویل غواړئ ډېرو خلکو داسې یخته پرېښتې خوښوي هغه خلک ګوره د لکه دا ویښته نه دي دا په اوږو باندې چې کوم پراته دي که نه نو دا ګوره بری دنیا کې داسې خلک دي که نه چې دا دی بدنام کړي دي خبره ورسېدي که نه اوري او دا ګوره پیغمبر اعظم تلک دي اوري که نه پوه شوې دا ګوره داسې خلک دي په دنیا کې که نه چې دا غټ ویښته پرېږدي او غټه ګیره پرېږدي هغه بیا غلط کارونه کوي نو هغه موږ بدنام کړي چې موږ غټ ویښته پرېږدو غټه ګیره پرېږدو نو هغه وایي دا به داسې پوه شوې خبره دا د خلکو ښکاره پته لګي زما خو ګوره ستاسو په مخ کې نور دی او چې څوک په ګیره باندې په دې یختو تهمت جوړېږي د هغو هغه شکلونو ته وګورئ هغه بل شان دي ماشاءالله سم ګلابي لکه زه د خپل یخته به ستا په شان پرېږدم ښه انشاءالله او ته زما ګورې مشر ورور یې صحیح ده چې څه خبرې ګورې وایه به داسې شوي چې مشر ورور مې چې ستا پلار زما پلار دی صحیح ده زما را سر تاج زما زړګی زما را سر تاج موږ ته دعاګانې کوو ټولو مسافرو ته صرف ماته نه صحیح ده او انشاءالله مدرسې ته به سبا ځم او دغه سره به خبرې کوې نو سیروم دی هغه نوم یې شو تاسو اوس یادو هغه قاري صاحب نه دی محمد قاسم صاحب صاحب هغه سره انشاءالله یو ځای خبرې کوو ښه د هغه څه مې رابطه کېږم زما سره غونډې نمبر دی توجه والا سره مې میلاوه یا سټار نه دی سټار هغه مې د زړه سره انشاءالله توجه باندې والا باندې یار حمله شوي وه پوه شوې چا بچاکو والې مونږ هغه سره هغه ټایم وکړو نه بس یار هغه ډېر بیمار دی دواګانې ورته کوه بل روز له خپل هم تللی وم اوري
الله دې رحم وکړي د هغې نه ما تقریبا نیمه ګنټه مخکې ویډیو کړو ما یې د ده څه محبت وکړي او ما یې دا حق بیانوي او ما یې چې هر کله یو عالم حق بیانوي که نه لکه د رب العالمین حکم چې بیانوي که نه او یا ته د رب العالمین حکمونه او زمونږ د خوږ نبي طریقې نو په دې کې به بیا دا نه کوي چې دا خان لاله دی دا ملک لاله دی نه د رب العالمین خبره ته کوي د رب العالمین د حکم مخې ته یو شی هم چې دی نو لکه مضبوط نه دی هغه کمزوری دی نو په دغه وجه ما یې محبت اوس وکړي چې خبر شم وایي په هغه باندې حمله وشوه په منځ کې نیمه ګنټه فرق نه و والله بس او کنه بس سبا مړه بس په دنیا کې داسې خلک دي چې ظالمان چې څوک سی عالم وي او څوک سی بیانوي که نه نو هغه نه پرېږدي اورې بس څه به ورته وي خلکو ته نو الله دې رحم وکړي زه د مولانا شیخ ادریس صاحب شاګرد یم ښه د بیانونو ما په یوټیوب به اورېده 2 غنټې بیانونه پرېږدي هغه وایي زمونږ دغه دی زه پخپله حفظ مې کړی دی او علم کوم او خامخا هغه سره میلاویږم په ورځ کې او یا خوالی زم هغه زمونږ استاد دی شیخ ادریس صاحب مولانا شیخ ادریس صاحب او جی هغه زمونږ استاد دی که نه زما لپاره به ورته دوا وی او زه راته دا وایم چې ما 7 کاله د هغه پرله پسې بیانونه اورېدلي دا څه مې چې یاد کړي دا ما د مولانا شیخ ادریس صاحب بیانونه اورېدلي او انشاءالله چې هغه سره زه یوازې په کمرې کې کېناستم تاسو ته به کال کوم او خبرې به ورسره ویډیو کال کوئ ښه زنده‌باد زنده‌باد ته ما د خپل تصویر په واتساپ کې راولېږي چې زه تا وپېژنم زما په واتساپ کې 1,30,000 نه بره خلک دي خو بس تاسو څنګه لایو نه ختم شوی که نه زه د لایو ستاسو ګورم هره شپه د ستاسو لایو ګورم تاسو څنګه لایو راشي ما ته میسج راشي زه هغه ګورم به تاسو ته زه بیا په واتساپ باندې خپل تصویرونه څه درته لېږم صحیح ده ښه او بل تاسو زما ورونه یئ که ما غلط الفاظ استعمال کړي ما خو څه بلا شی پیرې معافي وغوښته د خلکو نه د معاشرې نه او تاسو ته هم زه دا وایم چې زه ګوره بخښنه د هر غلط الفاظ غواړم صحیح ده زما ورونه یئ ګوره زه ستاسو ورونه غواړم زه خرابو خلکو سره نه ځم او تا چې څه ویلي دي هغه په مکمل په صحیح دي ویلي دي اورې که نه اورې که نه او زه کویم خو دا چې بل انسان هم که نه هغه هم دقه وي اورې نور ته زمونږ روري او په هر حال کې تا سره ولاړ یو او هېڅ سوچ هم ونه کړي څه فکر مو وکړي او بس تا زمونږ سپورټ کوه اورې او په پېښور کې چارسده کې چې صحیح مونږ ته ویلی شي زمونږ روري صحیح ده که نه او انشاءالله خامخا ستاسو ابوالعزو ځم او ملاوېږم به ورسره ستاسو زما ډېر خوښ دی اورې ډېر زبردست انسان دی زنده‌باد مولانا شیخ ادریس صاحب به زه انشاءالله په خپل واده کې راغواړم نه به پکې ډمې نه به پکې ډولکي ماري مولانا شیخ ادریس صاحب او د هغه شاګردان به انشاءالله او سیدولي صاحب خبره واره انشاءالله چې سبا یا بل ورځ هغه سره زما شپه وي که نه او ته چې په لایو ورځ تا ته به زه بیا واتساپ کال کوم هغه سره په لایو خبرې کوې ښه په فیسبوکو خلک یې میني صحیح شوه زه به لایو سټارټ کوم انشاءالله د هغه دپاره زه ما جانه وزیر دی ما د هغه بیانونه اورېدلي د هر څه مې ته یاد کړي او شهیدي صاحب چې دی هغه ما ته زوی ویلی دی هغه ډېر زه ورسره ډېر قریب یم شهیدي صاحب سره والله ما ته هم د پلار نه خوږ دی خبرې ما یې بیانونه اورېدلي د هغه یو بیان یوه خبره ډېره درنه او وزني خبرې دي که نه ماشاءالله او ډېره ښکلې لهجه ده او په ډېره ښکلې طریقه باندې بیان کوي که نه نو والله چې زه د هغه د بیان نه متاثره شوی یم او زما ورسره محبت دی ما بل اول مولانا طارق جمیل صاحب اورېدو مولانا طارق جمیل صاحب مې ډېر زیات اورېدو بیا ما د مولانا شیخ ادریس صاحب بیانونه چې ما واورېدو نو پرله پسې 7 کاله ما بیا د هغه بیانونه واورېدو